ای مؤمنان، ستاسو لپاره دا روانه ده چې د زور له لارې ځان د ښځو وارثان جوړ کړي او نه دا روانه ده چې هغوی وربړوي او د هغه مہر دی وی برخې د وهلو هڅه وکړي چې تاسو هغه ته ورکړی. هو که هغوی د کوم ښکارا ناکاره چلند کوونکی وي نو بیا تاسو ارومرو د هغو د تنګولو حق لري. له هغو سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ. که تاسو هغوی نه خوښیږي نو کېدای شي چې تاسو به یو شی نه خوښیږي خو الله به په هغه کې ډیره ښېګڼي. او که تاسو د یوې ښځې پر ځای د بلې ښځې راوستلو اراده وکړئ نو که تاسو هغې ته په پندونو مال هم ورکړی وي له هغه نه بیرته هیڅ شی ما اخلي. آیا تاسو په تور ټپلو او څرګند ظلم کولو هغه بیرته اخلي؟ او تاسو به هغه په څه شان اخلي په داسې حال کې چې تاسو یو د بل سره په مینه اوسېدلی او هغوی له تاسو څخه په ښه وعده اخیسته ده. او کوم خدو سره چې تاسو پلرونو نکاح کړی وي له هغو سره هیڅ کله نکاح مکوئ. خو څه چې مخکې شوی دی هغه شوی دی. په حقیقت کې دا یو د شرم کار دی، ناوړه دی او بد چلند دی.